ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولتلاميذنا ولمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإنك مجيب الدعوات ويا رافع الدرجات ويا قاضي الحاجات. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. پروردگار علما دا ختم د بخاری شریف چې مفتی شفیع الرحمن صاحب کا الله دې قبول کی، د ټولو طالبانو کا الله دې قبول کی. الله جل جلاله دې د دې د اخلاص د ثواب د طالبانو چې ختمونه کړي یا تلاوتونه کړي یا ټول کاندلې درسونه کړي نو رب العالمین دا ټول منظور کی. او دا مسجد کې چې موږ ناس یو دا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح د خوشحالولو لپاره او د روح د ایثار ثواب لپاره جوړ کړی دی چې دې کې څه عبادت کېږي، طاعت کېږي، سبقونه ویل کېږي، نو خدای دې د هغه روح ته دا رسوي. نو دې وجې نو دې نیت باندې موږ جوړ کړی دی. د طالبانو دا ثوابونه که موږ د دې خدمت کړي یا دې بخاري شریف یا نور کتابونه چا ویلي، صرف دې نحو دې دا ټول عبادت دی. الله دې دا قبول کړي. مونږ د دې مجلس سید الکونین رحمان باغ شریف نه چې د دې ټولو بانی مبانی او خادم ابو صالح محمد عبدالرحمن فقیر جز دی، د دې ستانې نه او د دې مسجد مبارک نه په وسیله زمونږ د مشایخو سره، په وسیله ټول انبیاء کرام علیه السلام ارواح مبارکینو سره، اولین و آخرین څونه اولیاء کرام دي چې حضور علیه السلام دې ټولو ته محبوب دی. دې د ارواحو په ذریعه باندې خدایه مونږ دا ثواب د بخاري شریف د ټولو کتابو عباداتو روح د سید الکونین والثقلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفى احمد متبع صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم روح مبارک ته ثواب بخو. خدای د نبی سره روح مبارک ته ثواب ورسه، خدای د نبی سره روح مبارک ته ثواب ورسه. یا الله د نبی سره روح مبارک ته ثواب ورسه. الله روح زمون خوشاله کې، الله روح زمون خوشاله کې، الله روح زمون خوشاله کې. بیا بالخصوص د ثانیاً چې ټولو مخلوقاتو کې د انبیاء کرام علیه السلام مخلوقاتو کې انسانانو کې دویم مقام د مرتبه د مقام په لحاظ سره امام الصدیقین صدیق اکبر رضی الله عنه دی چې داغه وصالم په دغه میاشت کې شوی دی. نن تقریبا چې څلورمه ورځ ده. نو دا ثواب ټول بیا مونږه په خپله خیال وشي او غټ خیرات هم وکړو، خو وسم نور نشته دی. حضور اسلام د وصال نه بعد او نبي اسلام سره دی حضور علیه السلام هم ډېر ګران او د سلمان نو داسې نه تېرو د مثال په اصحابو کې او حضور علیه السلام تم دیک ګران و ډېر چې هغه مبارک د بخاري صحیح مبارک نقل دی چې هغه حضور السلام چې د دې صدیق اکبر صاحب نه نه ما ته ډېره لویه نفع او فایده رسېدلې ده، زما حفاظت دوی کړی دی. حضور علیه السلام ته هم ګران دی. د حضور صلی الله علیه وسلم دا خلیفه چې د خلافت په قرآن باندې ثابت دی، په غار کې د نبي علیه السلام سره و او دا خدمت چې د نبی اسلام د کړي د تکلیفونه نو په اصحابو کې په نور انسانانو کې د دې مثال څوک نشي پیدا کولی.
په سخا کې مو په محبت کې مو په همت کې مو نو مونږ دغه خلیفه مبارک ته دویم مقام کې دا ټول ثواب بخلی دی په طریقه د ایصال ثواب خدای صدیق اکبر سره تاسو ثواب ورسوي امین ووایه یا الله هغه مبارک ته ثواب ورسوي امین ووایه هغه مبارک ته ثواب ورسوي امین ووایه په روح زمونږ خوشحاله کړي یا الله روح امین هم څه مونږ تاسو رامیان امین خو وایه که تمہارا هم باندې دي خدای روح زمونږ خوشحاله کړي یا الله روح زمونږ خوشحاله کړي یا الله روح زمونږ خوشحاله کړي دغه په خاطر خو دغه صداقت په ما کې او زما په زامنو کې او زما په احبابو کې خدای پیدا کړي او داسې فنا په محبت د نبی اسلام کې خدای پیدا کړي او دغه په خاطر سره څنګه چې دغه د حضور علیه السلام سره دا رابطه او توجه اتحادی او خدای زما د توجه دغه په خاطر د نبی اسلام سره اتحادی وګرځي ټول کمالات د نبی اسلام باندې ما عاجز شوی مشرف کړي خدای د هغې نه بعد مونږ خلفای راشدین المهدیین اصحاب کرام تابعین تبع تابعین ته ثواب ورسوي ورته ورسوي خدای ټول انبیا مرسلینو ته ورته ورسوي ټول اولیاء شهدا صدیقینو ته ورته ورسوي ائمه متحدینو ته ثواب ورسوي ورته روح زمونه خوشحاله کړي اسرور طریقو مشایخو عظام ورته روح زمونه خوشحاله کړي طریقه رفاعیه شاذلیه قزنده وسیه حجریه دې ټول تاسو ورسره روح مون خوشاله کې درجات بلند کې خدای تاسو نه نیکان پاکان چې تاسو په علم کې تیر شوی انبیا کرام کې کې چې اولیاء شهدا صدیقین دي هغه ټول تاسو ورسره روح مون خوشاله کې علما رباني حقانی محققین مدققین مصنفین قارئین مقرئین دې ټول تاسو ورسره روح مون خوشاله کې درجات بلند کې ټول مد نبی علیہ السلام تاسو ورسره روح مون خوشاله کې درجات بلند کې د حضور اسلام په خاطر سره ټول امت د نبی علیه السلام چې دنیا نه تللې خدای ته وبخي دا دنیا کې چې دي ټول باندې سره زمونږ د دې زمونږ ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي زمونږ دغه ګناهونو خدای په نیکۍ سره بدل کړي خدای د حضور صلی الله علیه وسلم په خاطر سره زمونږ عشق او محبت ذوق او شوق د ټول امت د نبی علیه السلام نصیب کې ستا په مینه محبت کې د نبی صلی الله علیه محبت کې خدای کوم اصحابو چې نبی صلی الله علیه وسلم محبت کړی دی او مینه کړی دی ادب کړی دی داسې ادب زموږ په اړه کې پیدا کړي او رب العالمین حقانی ربانی علما په سونو زرګونو پیدا کړي زموږ په ډله کې زموږ د عاجزانو او فیوزات برکات د حقانیت الهیت مشرق مغرب جنوب شمال مسلمانانو ته ورسوي خدای دې مدرسې اسباب پیدا کړي رب العالمین د تعمیری اسباب پیدا کړي او د علماء چې ډېر علما حقانی ربانی رب العالمین دې تراولي لیل اولیاء د مشرق مغرب جنوب شمال مسلمان راولي زموږ فوزات الله پاک هغوی ته ورسوي چا چې دې کې خدمت کړی د الله د رضا لپاره خدای قبول کړي مفتی شفیع الرحمن سره چې لا خدمت وکړو الله دې قبول کړي خدای لوی مقام او درجه او خدای عرفت نه بچو ساتي اشرف قدر د مولوي صاحب نوم یې رانر شو فضل الله مرسل الله فی الله خدمت کې الله دې قبول کړي الله دې دین او دنیا دې ښه کړي نصیب مولوی سے خدمت کی خدای دین او دنیا خیسته کی دا نور مدرسین څومره چې دي الله جل جلاله دې اخلاص قبول کی خدای دې دنیا خیسته کی کوم طالبانو چې دوره کړی یا نور کسانو سبق ویلی دی الله دې دنیا خیسته کی خدای ټول ربانی علما کی الله دې موږ او تاسو ته مفتی صاحب د ټولو ته توفیق الله کی چې په دې باندې عمل وکړو سبحان الله والحمد درود شریف وایي الله أكبر والله أكبر سبحان الله والحمد لله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد